مولانا مفتی ندیم محمودی صاحب سره ډېره خوشحالۍ خبره ده او نن چې دلته کې په خوازخیله کې د مدرسه امام ابو حنیفه کم ختم قرآن شریف کې د زموږ مشر میلمه دی د ټولو مخکې زه مفتي صاحب ته خوازخیل ته په راتلو باندې هرکلی وایم جي او په خیر راغلی ورته وایو او دینه د دې موقع په مناسبت سره یو سوال دوه کوو چې دا د وخت ضرورت دی څنګه چې دلته کې علما کرام دلته ډېر شی موجود دي جي خو دا راته ووایې مفتي صاحبو چې څه وجه کیدی شي چې دونه غټې مدرسې په پاکستان کې دغه تبلیغي مراکز غټ بیا هم اپتونه دي سیلابونه دي څه وجه کیدی شي چې زموږ د مسلمانانو کې څه داسې کمی تاسو محسوسوئ سر یو وجه خو خبره خو دا ده جي همیشه چې مسلمانانو باندې دغسې حالات راشي دا ضروري نه ده چې د خامخا عذاب وي دا د افت وي دغسې حالات چې راځي کله کله په دې کې تنبیه وي وارننګ وي چې خپل ځان برابر کړي په خپلو اعمالو باندې نظر وکړي کله کله دا دغسې وي چې د درجاتو د بلندۍ ذریعه ګرځېږي د مسلمانانو دپاره او کله کله دغسې وي چې مسلمانان په یو دغسې اجتماعي ګناه کې اخته وي دا د الله د طرف نه په طور د عذاب راځي خو موږ خو امید ساتو چې انشاءالله په مسلمانانو باندې به دغه عذاب نه وارننګ به وي او د درجاتو د بلندۍ ذریعه به وي دویم نمبر دا ده نن مسلمانان مجموعي لحاظ سره که تاسو وګورئ زمونږ وطن دی زمونږ ملک دی پاکستان الله دې آباد ساتي لیکن زمونږ په عدالتونو کې اسلامي نظام نشته دی زمونږ په تړونو کې نشته دی زمونږ بازارونو کې نشته دی په خوله خو مسلمانان یو لیکن عملاً ته وګوره په مونږ او کافرو ملکونو کې څه فرق دی هغه خو کافران دي الله تعالی مهلت ورکړی دی دنیا کې نو که په هغوی دغسې حالات نه راځي هغوی ته خو دنیا کې الله مهلت ورکړی آخرت کې به ورسره حساب کوي خو مونږ مسلمانان یو نو الله هم ځان ته په دغسې حالاتو باندې متوجه کول غواړي کله تاسو کتلی پلار بچی وهي دا د دې لپاره نه چې ځان نه لرې کړي د دې لپاره چې دا په خپل ځان نظر وکړي او رانږدې شي نو الله مونږ ځان ته رانږدې کوي چې لږ بیدار شو په خپلو اعمالو نظر وساتو اخره سوال کوو چې جمع تیاره ده خلک انتظار کوي چې دا راته ووایي چې څه وجه کیدی شي چې په بل ځای کې څه غلط کار وشي د هغې دونه دغه نه خو چې کله زموږ مدارس کې معمولي څه غلطي وشي د طالب نه یا د عالم نه یا دغه شانتې نورې زموږ په جوماتونو کې وړو مدرسو کې داسې دغه وشي دې کې یو بلوه خوره شي داسې یو سازشي لاس دی چې راشي علما بدناموي مدارس بدناموي د دې اصل وجه څه کیدی شي سر نو دا خو دا ده چې دې وخت کې میډیا هغه د بېدینه خلکو سره ورسره ده د اسلام او د قرآن او د علما او د مدرسو زیات تر دغسې چې دشمنان دي یهود نصوارا هندوان د هغوی سره دغه ټوله میډیا اکثریت نو هغه خلک غواړي چې دین او اسلام او قرآن او مدرسې علما بدنام کړي ورنه تاسو خپله وویله دغسې واقعیات په د سکولونو کالجونو کې هم کېږي بلکې ډېرې زیاتې کېږي د هغې د وجې نه څوک سکول کالج نه بدناموي دغسې درندګان په هر ځای کې وي او تاسو به کتلي وو دلته دا واقعه وشوله سوات خوازخیله کې نو په اولني صف کې علما ولاړو مدرسې والا ولاړو زه اوس هم مطالبه کوم ما ته دغسې اطلاع ده چې څه خلک د هغوی په شا دي سیاسي سپورټ یې کوي د هغې د بچ کولو حفاظت کوي بچ کولو کوشش کوي نو زه ټولو علماو ته یم چې د هغې په شا باندې ودرېږي دغه سازش ناکام کړي مونږ غواړو چې دغسې سړي ته کل عام سزا ورکړلی شي آینده دغسې خلک دا جرأت ونه کړي چې د مدرسې صف ته د علماو صف ته دغسې درنده راننوځي مونږ له دا مطالبه کوو بلکې زه د علاقې علماو ته یم څنګه چې په اوله ورځ ولاړ وئ نن هم دغسې ودرېږئ اواز ولګوئ چې دغسې خلکو ته څه قسمه ریلیف میلاو نه شي څه قسمه څوک یې په شا ونه درېږي نو دا زمونږ د خلکو هغه د مدرسو علماو سره هغه بغض دی الله تعالی دې په مونږ باندې خپل رحم وکړي ډېره مننه